13 ورځ د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هونیه د ایران په پلازمینه تهران کې ترور او شهید شوی دی. د ایران رسمي دولتي اژانس ویلي چې هونیه له خپل یو ساتونکي سره د هغه پر هستوګنځای په برید کې شهید شوی دی. تر اوسه د نوموړي د ترور نوعیت څرګند نه دی، خو ایراني چارواکو ویلي چې د پلټونو پایلې به ژر رسنیز کړي. اسماعیل هونیه د ایران د نوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته تللی و. اسماعیل هونیه څوک و؟ اسماعیل هونیه د 1963 زیږدیز کال د مې په میاشت کې د غزې تړانګې په الشاطۍ کمپ کې زیږېدلی و. هونیه د غزې په اسلامي پوهنتون کې درسونه ویلي و او په 1980 زیږدیز کال کې له عربي ادبیاتو فارغ شو. له فراغت سره سم یې د اسرائیلي اشغال پر ضد د فلسطینیانو په لومړۍ انتفاضه کې ګډون وکړ چې له امله یې اسرائیلي محکمې لنډمهاله بندي کړ. په 1988 زیږدیز کال کې یو ځل بیا د 6 میاشتو لپاره بندي شو. یو کال وروسته په 1989 زیږدیز کې بیا ونیول شو او 3 کاله زندان یې تیر کړ. په 1992 زیږدیز کال کې له راخوشي کېدو وروسته اسرائیلو د حماس له ځینو مشرانو او فعالانو سره یو ځای لبنان ته ډیپورت کړ. هلته د خپل فعالیت له امله مطرح شو. یو کال وروسته بیرته غزې ته راغی او د اسلامي پوهنتون رئیس وټاکل شو. اسماعیل هونیه د حماس له بنسټګر شیخ احمد یاسین سره نږدې اړیکې درلودې او د همدې اړیکو له برکته ژر په حماس کې دننه او مطرح شو. کله چې په 1990 زیږدیز کال کې شیخ احمد یاسین د اسرائیلي اشغالګرو له بنده راخوشي شو، هونیه د دفتر مسؤل وټاکل شو. د اسرائیلو پر ضد د فلسطیني ولس په دویم قیام کې هم چې د دویم انتفاضې په نوم مشهور دی او د 2000 زیږدیز کال له سپتمبر بیا د 2015 تر فبرورۍ میاشتې پورې روان و، هونیه بارز رول درلود. هونیه د 2006 زیږدیز کال د مارچ په میاشت کې د ټاکنو له لارې د فلسطیني دولت د لومړي وزیر په حیث وټاکل شو، خو د الفتح ګوند او اسرائیلو لخوا سختې ستونزې ورته ایجاد شوې. اسرائیلو او غربي نړۍ پر فلسطین خپل مرستې بندې کړې او د حماس په مشرۍ حکومت یې کار ته پرې نه ښود. نوموړي د 2007 زیږدیز کال د فبرورۍ میاشت کې استعفا ورکړه او له الفتح ګوند سره په ګډه د ملي یووالي حکومت جوړ کړ. د الفتح ګوند مشر محمود عباس 4 میاشتې وروسته د جون په 14 د ملي یووالي حکومت یې منحل اعلان کړ او اضطراري وضعیت یې اعلان کړ. هونیه هم له دندې ګوښه شو او د غزې او غربي تړانګې واک محمود عباس په لاس کې واخیست. په 2014 زیږدیز کال کې نوموړی د خالد مشعل پر ځای د حماس د سیاسي دفتر مشر وټاکل شو او قطر ته ولاړ. 2 کاله وروسته په 2013 زیږدیز کال کې د امریکا متحده ایالاتونو نوموړی د خاصو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر په 9 د طوفان الاقصی د عملیاتو په پیل سره هونیه یو ځل بیا راښکاره شو او فعالیتونه یې پراخ شول. نوموړي د حماس د سیاسي دفتر د مسؤل په حیث له اسرائیلي اشغالګرو سره د بندیانو د تبادلې، د اوربند د خبرو او نورو اړوندو مسایلو پر سر د مذاکراتو مسؤلیت درلود. د دې فعالیت ته په کتلو د اسرائیلو لپاره د حماس یو تر ټولو مهم کس وګرځید. د 2023 زیږدیز کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې د نوموړي پر کورنۍ بمبار وکړ چې په نتیجه کې د کورنۍ 14 غړي شهیدان شول. یوه میاشت وروسته په نومبر میاشت کې 2 لمسیان ور شهیدان کړل. د روان 2024 زیږدیز کال د اپریل په 10 3 زامن او 3 لمسیان په غزه کې د اسرائیلي وحشیانو په بمبار کې شهیدان شول. د جون په 15 په الشاطۍ کمپ کې د اسرائیلو په بمبار کې د کورنۍ 10 نور غړي چې 80 کلنه خور یې هم پکې وه شهیدان شول. د اسرائیلي اشغال پر ضد د جهاد دا مخکښه او فعاله څیره بالاخره د 2024 زیږدیز کال د جولای په 11 د ایران په تهران کې په یو برید کې له خپل ساتونکي سره یو ځای شهید شو. دا و زموږ چمتو شوي معلومات. هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي. د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب او په کمنټونو کې مو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.